السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به زه نن تاسو در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د فیسبوک ډیزاین مو بدل کړئ. یعنې که غواړئ تاسو فیسبوک ته هر رقم ته کلر ورکړئ نو هغه به تاسو څنګه ورکوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو چې د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ملګرو تر ټولو مخکې تاسو په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. د دغه اپلیکیشن لینک ما تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ. نو کله چې ګورئ ملګرو تاسو دغه اپلیکیشن له هغه څخه ډاونلوډ کړئ، دغه رقم بیا تاسو دغه په خپل موبایل کې خلاص کړئ او دغه رقم ګورئ تاسو په دې کلیک وکړئ. نو تاسو به لږ انتظار ورته وکړئ. کله چې ملګرو تاسو لږ انتظار ورته وکړئ دغه به تاسو ته خلاص شي. کله چې ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو ته خلاص شي دغه رقم دلته دی تاسو وایي ډو یو لایک دیس ایپ. تاسو غواړئ چې تاسو دغه ایپس خوښوئ، ریټینګ فار دیس ریټینګ فار می ماته مثال ریټینګ راکړئ. نو تاسو ورته وایئ رایټ ناو که اوس ورکوئ تاسو په رایټ ناو باندې کلیک وکړئ، کنې تاسو یې بعد کې ورکړئ. نو دغه رقم ګورئ ملګرو تاسو وایئ سلیکټ کلر، یعنې تاسو یواري کلر سلیکټ کړئ. تاسو څه رقم کلر غواړئ چې استعمال کړئ. اورنج فیسبوک، دغه رقم بلیک فیسبوک، بلو اینډ گرے فیسبوک، براون فیسبوک، دغه رقم ډیپ اورنج فیسبوک، دغه رقم ډیپ پپلر فیسبوک سو، دغه رقم گرے فیسبوک سو. یعنې هر رقم فیسبوک چې تاسو غواړئ چې استعمال یې کړئ، یعنې هر رقم کلر چې تاسو ورکوئ هغه رقم ته کلر تاسو ورکولی شئ. نو ګورئ ملګرو زه راځم زه ورته وایم پینک فیسبوک، یعنې زه کلر څنګه غواړم پینک کلر کې غواړم. نو تاسو به په پینک کلر باندې کلیک وکړئ. که مې په اورنج کې غوښتئ تاسو به په اورنج کلر باندې کلیک وکړئ. نو هر یو څه غواړئ تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ او دغه رقم بیا تاسو راشئ په ګو ټو فیسبوک باندې کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په ګو ټو فیسبوک باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو خپله آی ډي خلاص کړئ. نو ملګرو تاسو څخه ستاسو د آی ډي نمبر او دغه رقم د آی ډي کوډ له تاسو څخه غواړي تاسو به هغه ورکړئ. ملګرو اوله خانه کې به تاسو د آی ډي نمبر یا ایمیل ورکړئ او په دویمه خانه کې به تاسو پاسورډ ورکړئ. نو ملګرو زه راځم یعنې خپل نمونده کومه دغه چې ده زما ایمیل چې ده زه هغه ایمیل ورکوم او دغه رقم په دویمه خانه کې زه پاسورډ ورکوم. نو کله چې ملګرو تاسو ایمیل او پاسورډ دواړه ورکړئ دغه رقم بیا تاسو راشئ په لوګ ان باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په لوګ ان باندې کلیک وکړئ اوس به دلته تاسو ته ستاسو د فیسبوک اکاونټ خلاص شي. کله چې ملګرو تاسو ته د فیسبوک اکاونټ خلاص شو دغه کلر به څه وي اورنج وي. نو دلته ګور تاسو وایي ستاسو آی ډي خلاص شوله دغه رقم دغه تاسو چش کړئ اوکې کړئ. کله چې ملګرو دغه تاسو اوکې کړئ دغه رقم به اوس تاسو د فیسبوک آی ډي خلاص شي او دغه کلر به ګوره په پینک کلر کې چې شوی چینج شوی وي. یعنې هر کلر ګوره اورنج کلر ما په درولی ولو، یعنې هغه اوس په اورنج کلر کې وینئ ټوټل فیسبوک کوم ډیزاین چې ده هغه چینج شوی ده. نو تاسو دلته خپله کتلی شئ ګورو چې هغه ټوټل کوم فیسبوک ډیزاین چې ده اورنج کلر ده. نو دغه رقم که چېرې تاسو پینک کلر وښوئ، بلیک کلر وښوئ، هر کلر مې وښوئ په هغه کلر کې تاسو د فیسبوک ډیزاین ور بدلولی شئ او د هغه کلر ډېر په اسانه طریقه سره بدلولی شئ. نو ملګرو ډېر ښایسته او خوندور اپلیکیشن ده، باید ټول یې په خپل موبایل کې خامخا انسټال کړي. نو ملګرو کوم ویډیو خوښ شوي ویډیو در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.